پر پاکستانی سرتیرو د غزن سیم لګولو پر مهال چاودنه شوې ده. دا چې په دې چاودنه کې څومره پاکستانی پوځیان مردار شوي دي، ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله د خیبر پښتونخوا په کنډو سیمه کې مین چاودنې یو پاکستانی سرتیری وژلی او 4 نورې ټپیان کړي دي. د پاکستان پوځي په یوې اعلامیې کې ویلي چې پر یادو سرتیرو له افغانستان سره پر پوله د ازغن سیم لګولو پر مهال د ریموټ کنټرول بم چاودنه شوې ده. د یاد برید مسؤلیت د حزب الاحرار په نوم د تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالې ډلې په غاړه اخیستی دی او وایي په یاد برید کې 2 پاکستانی سرتیري وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې تیرو څو ورځو کې ویل شوي وو چې پاکستانی پوځیانو د کونړ په ولایت کې پر سرحدي پوله باندې ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلې وي. که چیرې مو ویډیو خوښ شوي وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.